د میخې قرباني څنګه ده؟ زما محترمو دا خبره کول چې په میخه قرباني نه کیږي دا ډېر غټ جرأت دی. ګورې داسې ویل دا ډېر غټ زور غواړي. لہذا علماو ته کتل پکار دي چې علماو د دې په باره کې څه ویلي دي. اگر چې بعضې علماو دا خبره ذکر کړې ده چې په میخه قرباني نه کیږي، لیکن دا خبره د دوی کمزورې ده. د هغې وجه دا ده، اوس به زه دا واضحه کړم چې په میخه قرباني کیږي او ولې کیږي. دا مسله واضحه. میخه زما محترمو دا د غوا قسم دی. ټولو اهل لغتو دا خبره ذکر کړې ده، الجاموس نوع من البقر. میخه دا د غوا قسم دی. د غوا قسم څنګه دی؟ میخه اوبه خوښوي، غوا اوبه نه خوښوي. میخه تور رنګ لري، غواګانې مختلفې دي. نو دا څنګه د غوا قسم شو؟ زما محترمو جنس یو دی. کله کله داسې کیږي که تاسو کتلی په دې غواګانو کې مختلف قسم غواګانې دي. د غرونو علاقو ته چې لاړ شئ هغه لنډۍ غواګانې دي. بعضې غواګانې داسې دي چې هغه د واورو په دې علاقو کې پاتې کیږي، یخوالی ډېر خوښوي. نو جنس د دې ټولو یو دی. هر کله چې جنس یو شو نو دا د غوا په حکم کې راله، نو په دې وجه باندې قرباني کیږي. الجاموس نوع من البقر، دا میخه د غوا یو قسم دی. لہذا دا هم په دې کې داخله ده. غوره خبره څه ده؟ غوره خبره زما محترمو په دې کې دا ده چې یو سړي ته غوا ملاویږي، غویي ملاویږي، ګډ ملاویږي، ګډه ملاویږي، چیلې ملاویږي، اوښ ملاویږي، نو په کار دا ده چې دا د میخې نه اجتناب وکړي. قرباني په کیږي، خو بهتره خبره دا ده چې سړی قرباني په هغه څه وکړي کوم څه باندې چې زموږ پیغمبر کړی ده یا صحابه کرامو کړی ده. غوره خبره دا ده. په مسله پوه شوئ که نه؟ ډېر ملګري په مسله نه پوهېږي، بیا وایي مولوي صاحب ویلې چې په میخه نه کیږي. نه، په میخه قرباني کیږي، خو غوره خبره دا ده چې سړی په هغه څه قرباني وکړي چې کوم څه د الله او د هغه د رسول نه نقل دي. نو د دې وجې نه صحابه کرامو په دور کې په دې جزیرة العرب کې دا میخې نه وي، نو د هغوی نه ځکه نه ده نقل. د نبي صلی الله علیه وسلم په دور کې په عربو کې دا میخې نه وي، ځکه په رسول الله قرباني نه ده کړې. اوښو د الله رسول په اوښ قرباني کړې ده، په غوی کړې ده، دغه شانتې په ګډ باندې کړې ده، صحابه کرامو په چیلو باندې کړې ده. نو دا شیزونه په هغه وخت کې وو، میخه نه وه، ځکه نه ده شوې. نو د دې وجې نه غوره خبره دا ده چې سړی په دې نورو باندې قرباني وکړي. نور په میخه باندې قرباني کیږي. والله اعلم.